مسئولان وزارت شهرسازی و مسکن به ولایت غزنی سفر نموده و با نمایندگان ادارات محلی این ولایت بازدید نمود. انجینیران وزارت شهرسازی و مسکن در نشستی که با مسئولان محلی ولایت غزنی داشتند در مورد پلان طرح شده این وزارت و بررسی پلان‌های گذشته برای شهر غزنی معلومات ارائه نمودند. موږ راغلي ترڅو هغه پلانونه چې هغه مخکې جوړ شوي دي غزني ښار دپاره څومره هغه تطبیق شوي دي او څومره هم نه دي تطبیق شوي. که تطبیق شوي دي ستونزې لري، په کومه برخه کې ستونزې لري او که نه تطبیق شوي ولې نه دي تطبیق شوي، ترڅو موږ د هغو بیاکتنه ترسره کړو او یو نوی ستراتیژیک پلان جوړ کړو ترڅو د هغه پلان په اساس باندې موږ وکولی سو د غزني ښار د ودې دپاره او د پرمختګ دپاره یو منظم چوکاټ رامنځته کړو. مسئولان وزارت شهرسازی و مسکن همچنان میگویند در سالهای اخیر شهر غزنی بیش از 70% انکشاف غیر معیاری داشته است. غزني ښار لکه څنګه چې تاسو ټولو ته پته ده د غزني ښار تقریبا 90 نه تر 80% پر غیر پلاني مخ ته تللی دی. پلانونه جوړ شوي دي اما تطبیق شوي نه دي. تطبیق شوي هم دي په کم اندازه باندې تطبیق شوي دي. نو په ټوله کې موږ ویلی چې د غزني ښار زیاته برخه غیر پلاني مخ ته تللی ده. این در حالی است که به گفته مسئولان این وزارت قرار است این پلان بعد از بررسی در جریان 10 الی 15 سال آینده عملی و تکمیل شود.